اسلامي امارت د زمري 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د ملي ورځې په ویاړ ثبات او عمومي رخصتي اعلان کړه. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د زمري 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د ملي ورځې په پار په ټول هیواد کې عمومي رخصتي اعلانوي. تر دې وړاندې د افغانستان اسلامي امارت د زمري په 24مه پر افغانستان د خپل دویمې واکمنۍ په ویاړ هم عمومي رخصتي اعلان کړې وه او هم یې د باګرام په پوځي اډه کې دغه ورځ په پوځي جشن سره ولمانځله. په افغانستان کې د 1452 کال د سردار محمد داود تر جمهوریت وړاندې به په ټول افغانستان کې ملي جشنونه د زمري په 28مه ترسره کېدل، خو واک ته د سردار محمد داود ته رسېدو وروسته دغه جشنونه د چنګاښ په 26مه نیټه لمانځل کېدل چې بیا د سردار محمد داود د جمهوریت تر ړنګېدو وروسته دغه جشنونه د غوایي په 9مه د خلق او پرچم د ګوندونو د کوتاتا په ورځ لمانځل کېدل چې بیا مجاهدینو دغه نمانځ غونډې د غوایي 8مې نیټې ته وغځولې. خو د مجاهدینو د لومړۍ واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته بیا د جمهوري نظام پر مهال د زمري 28مه څه ناڅه د پرتمینو غونډو په جوړولو سره لمانځل کېده او یاد به یې تازه کېده. په تېرو 3 کالونو کې د زمري د 28مې په ویاړ که څه هم رسمي غونډې نه دي جوړې شوي، خو د اسلامي امارت د وروستۍ خبرپاڼې نه داسې ښکاري چې د افغانستان اسلامي امارت هم تر یو بریده د خپلواکۍ ورځې ته د درناوي په پار عمومي رخصتي اعلانوي، خو دا معلومه نه ده چې په دغه ویاړلې ورځې به اسلامي امارت کومې رسمي غونډې جوړې کړي او که نه. بلخوا په کور دننه او بهر میشتو افغانانو د افغانستان اسلامي امارت دغه پریکړه ستایلې او په پراخه کچه یې هرکلی شوی دی.